ډېره مننه. دا بل لیک مولانا رحمت الله وحیدیار د نجراب ولسوالۍ څخه رالېږلی او پوښتنه کوي. وایي که یو سړی کله په کابل کښې وي کله په جلال اباد کښې وي، آیا دا لمونځ به دی مسافرانه کوي؟ او که څنګه مثلا لکه زموږ موټروانان وروڼه چې مثلا کور یې په کندهار کښې دی، کله جلال اباد کښې وي، کله کابل کښې وي، کله غزني کښې وي، کله په مزاره کښې وي، دوی به خپل لمونځونه سفریانه کوي او که به د مقیمینو. په دې دا ارتباط باندې تاسو موږ ته معلومات راکړئ ښه به وي. حضراتو دغه کسانو چې د ده وظیفه په کندهار کې ده او کور په کابل کې ده، یا د ده کور کندهار کې دی وظیفه په کابل کې ده، حضراتو پر دا لارې خو بالاتفاق د مسافر دي. پر دا لارې چې ارباعي لمونځونه دي څلور رکعتیز، هغه به دی راولاړېږي دوه رکعته به کوي. نو هر هغه سړی چې کور یې په کندهار کې دی وظیفه یې په کابل کې ده، پر دا لارې بې شک و شبهې دی مسافر دی. مسافر هغه څلور رکعته به دوه رکعته کوي. د حضرت امام صاحب پر مذهب که مسافر څلور رکعته لمونځ یې کوه دا ګناهګاره بولي. حضراتو آسم ورته وایي ولې ستاسې دا صدقه د الله نه قبلوئ؟ د رسول خدا علیه السلام بارکه پوښتنه وشوه چې د رسولات چې راغلي دي قصر په سفر کې لمونځ قرآن شریف یې حفتو ته کې ذکر کړی دي. که تاسې بېرېداست د عدوسه د دښمنه نو دوه رکعته څلور رکعته مو دوه کړي. نو صحابه کرام رضي الله عنهم، حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضي الله عنه هغه سوال کوي د علیه السلام بارکه یا رسول الله اوس موږ په امن وو، هېڅ خوف نشته د دښمن، کافران مو زرې کړه، وطن څه مو ونیسته، وطن دارالاسلام دی، نو اوس ولې موږ د دوه څلورو پر ځای دوه رکعته کوو؟ رسول خدا علیه السلام بارک جواب ورکړي ول دا دوه رکعته پاته چې څه وم دا قصر د لمانځه په څلورو رکعتو کې اول دوه وکړي اخر الله ده. ول دا صدقه د الله ده، صدقه د الله طرفه یو احسان دی، دا د خدای احسان مه ردوئ. نو که یو سړی راولاړ شي د الله صدقه نه شي قبوله، دا سړی عاصم وګرځي، اختلاف چې د نفلو په فرضو وکړي. او حتی که دغه سړی چې دا مسافر دی څلور رکعته فرض یې وکړه، اوله ناسته یې پرېښو، لمونځ یې درسره باطل دی، غلط دی. او په نسبت د دې چې اخره ناسته د ده دپاره دا اوله ناسته ده، اوله ناسته فریضه ده پر دا مسافر، دی ولاړ شوی دی، هغه درېیم څلورم رکعته تارک د فرضو شو، لمونځ به راګرځي. خو پر هر تقدیر د کندهار د دغه مثلا کابل تر مابین دغه مسافه د سفر ده. حضراتو د سفر اندازه حضرات علماء دیوبند رحمت الله علیهم دا راوړي په دا خپلو کتابو کې د هغه رنګ ما لابد لهم حضرت قاضي ثناء الله پانفتی صاحب د تفسیر مظهري رحمت الله علیه وعلیهم هغه په دا خپل کتاب ما لابد منه کې لیکي و د هغه رنګ منهاج السنن حضرت مولانا محمد فرید الله دې صحت و شفا ورکړي، هغه په دې خپل کتاب منهاج څلورم جلد کې راوړي حضرات، درېیم جلد درېیم هغه کې راوړي وایي فتوا پر دغه اته څلوېښت میله ده. یعنې دا اوس میلونه دا مروج میلونه هغه پخوا میلونه دا اوس فرق لري حضراتو. هغه پخواني میلونه چې 4000 ګامه دي یا 4000 ګزه دي او هر ګز 40 ګوته دي، دا اوس میلان د هغه څه کم دي. هر میل هغه شرعي او دا اوس مروج په 240 ګزو تفاوت لري. یعنې دا اوس میلونه په 240 ګزه کم دي تر هغه پخواني میلانو چې کلب شریف قدري شریف یې راوړي. سره د دغه کمبوته چې د دې اندازه کومه ده دا اوس میلونه چې دي چې میل ورته وایي فلاني ځکه د فلاني ځای تر فلاني دا شل میله ده. دا هر میل په ځان کې 240 ګزه تر هغه پخواني میل کم دي. نو دا کم میلان او دغه مروج میلونه په دغه باندې 48 میله مځکه که چېرې وه بس فتوا پر دغه وي چې دا د سفر مځکه ده. بیا پر دغه باندې یو څه مستثې بالا کړي دغه 48 نیمه کړي 40 پس تر هغه څه بېرته پر 48 2 کیلومتره کېږي حضراتو. نو دغه 48 میلونه دا اوس 2 کیلومتره دي. نو دا موټروانان ورته ویل او که دغه کیلومترو باندې تاسې پوهېږي حضراتو هغه د 3 ورځو سفر دغه 2 کیلومتره دي. 2 کیلومتره د نن ورځ مروج
دغه که سفر و تاسو به لمونځونه دوه رکعاته کوئ او یا 48 میله وه دا مروج بس تاسو مسافر یاستئ که د کوره روان شوې تر هغه ځایه پورې که ته ځان رسوې اراده دې وي 48 میله مروج یا 2 کیلومتره دا مروج دغه نمځه کوه دا د سفر ځکه ده تاسو به حتما دا لمونځ قصر کوئ یعنې د څلورو پر ځای 2 رکعاته به کوئ او که اندازه تر دغه هر څو ډېرېدلې بیا مسافر یې که تر 48 میله یا تر 2 کیلومتره که دا مځکه کمه وه بیا نو حضراتو په دا لاره کې مسافر نه یا به لمونځ پوره کوئ نو دغه موټروانان ورته وایه د هغه رنګه کاردارانو ته راځم دا موټروانان د بولدک سره ایسي کندهار ته د کندهار سزي بولدک ته نو یا شپه په بولدک کې کړې یا په چمن کې کړې سهار بیا را روان دي کندهار ته د دې که فارور پیدا شو بېرته دی روان دي والله شپه ورته وکړي 2 ورته وکړي حضراتو دغه موټروانان دا نو په بولدک کې د دوی څه حکم دي او په کندهار کې څه حکم دي او پر دا لارې څه حکم دي حضراتو موټروانانو ته الله جل جلاله تر دغه شکل مسلمانان وګرځوه پر دا لارې خو قطعي مسافر یاست او کوم موټروان چې په بولدک کې هلته دوی خپله کمره ولري په ویش کې دوی خپله کوټه ولري حضراتو هغه کوټې کې دوی خپل سامان ولري خاطران دي دا چاینکې دي دا چایبران دي او بالښتان دي او کورپچې دي او توتکان دي دغه شیان د موټروان په کوټې کې نو که دغه موټروان کندهار ته راشي کوټه ولري دغه کوټې کې خپل سامان وي حضراتو کتابونه راوړي چې وطن د اقامت په مجرد سفر باطلېږي اما یو شرط لري هغه شرط مجموع الانهر هم راوړی دي حضراتو عنایه د هدایي شریفي هم راوړي نقل د سقل غواړي سقل دا معنا که یو موټروان وي کندهار چې دا خپل بستر هم په موټر کې واچول هغه چایبران و چاینکي دا ټغران یو کوټه یې هله کړه دا وطن د اقامت یې باطل شو بل وخت که دلته راشي دی مسافر دي مقیم نه دي او که د ده کوټه د دې هم شته خپل سامان یې دي په کراچي کې هم کوټه شته کراچي ته چې ورسېدي خپل سامان یې هلته هم دی مقیم دي که څه یې وشپه کوي کندهار ته چې راغی د کوټې څه یوه شپه کوي یا ورځ کوي یا زر سره شپه لا نه تېروي بېرته د سیم مجردي چې ښار ته را داخل شو هغه وطن د اقامت یې باطل شوی نه دی بېرته هغه ګوره وطن د اقامت د ګزاري دی هغه څه دی مسافر نه دی مقیم دی ولې خو سقل یې نه دی نقل کړی او دغه کارداران چې دا کارونه کوي په کابل کې او یا دوی ته مثلا که یا کندهار کې کور یې یو ځای دی کارداري یې بل ځای دی حضراتو دغه فتاوی دیوبند دغه مسئله ذکر کړې ده یو سړی چې وظیفه ولري په بل بلد کې د خپله کوره لرې سي د کندهار کابل ته هلته 8 شپې کوي یا 9 شپې کوي لکن وظیفه والا دغه 14 شپې کوي هم دغه یوه فتاوه دغه فتاوی دیوبند یو عالم ماته وویله ول په دې کې دا لیکلي دي چې دا وظیفه سړی مقیم کوي نو علماو د دیوبند چې دا فیصله کړې ده زما پر هغو باندې عقیده ده علماء دیوبند هر یو لکه اسمان المرء دغه علما دي نو خود دغه کارداره په سبب د وظیفې په خپل ځای کې مقیم بلل کېږي قسم دی 14 14 12 شپې کوي نو یې پوره کوي خو دا موټروانان وروڼه دا خبره دې زده چې هره ورځ یې پوښتنې نه کوي حضراتو ما ته دا خلق د موټروانانو چې وراځي موټروان داسې وایي موټروان داسې وایي حضراتو خو مسله د زده کړي بیا موټروان ته وایم د کندهار روان شوې بولدک ته ویښ ته پر بازار حتما مسافر یې نو به 2 رکعاته کوي هغه سنت که دې کول یې ته که د تلوارو هغه پرېږده په دغه ستعجل کې په تلوار کې دغه ترک د سنت سنت دي چې پرېږده دغه سنت دي که د تلوارو او که مو کول هغه ستاسو خوښه ده او هر چې کندهار ته راغلې که د خپله کوټه درلوده خپل سامان دې پټ کړي شخصي خپل دلته مقیم یې لمونځ به پوره کوې بولدک ته چې ولاړې یا ویښ ته خپله ګوره ورته بستره دې وه او خپله کوټه دې وه هلته به لمونځ پوره کوې او که په کندهار کې کوټه نه درلوده د چمنه راځې بېرته ځې په کندهار کې مسافر یې په لارې مسافر یې او هر چې چمن ته ورسېږې کور ته خود په خود به مقیم ګرځې والسلام